د عمر رضی الله عنه ملاقات لراته د څه خدمت دپاره د څه حاجت دپاره راوی وی ما ورته کتل کمیس پسې په ځمکه راښکشه شبرن او یزید یوه لویشت یا د لویشتې نه زیات په حیا کې را روانه وه د 15 کالو راله د امیر المؤمنین مخې ته ودرېده د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې د ماشومې ته وکتل چې وړه خو دومره ده چې د 5 سال ده او د حیات او د پردې ته وی ما ویل چې لږ مزاح وسکوم عمر رضی الله عنه ویل مزاح لږې ټوقې ورسکوم دا کمیس یې وله د ځمکې نه راوچتاو ایستې وله دا قدمونه ښکاره کړ دا مخې ته قدمونه دې ماشومې جینۍ دې قدمونو ته وکتل چې زما خو خپې ښکاره شوې قدمونه غوسه شوه د رنګ نه سره شوه او امیر المؤمنین ته یو عجیبه خبره وکړه وایي که ته امیر المؤمنین نه وې او ته د مدینې منورې یو عام صحابي وې لضربت وجهک ما به دې دا مخ والی وې تا زما قدمونه ښکاره کړه د 15 کالو ماشومه کې دومره حیا وه نن د 15 کالو پیغله سرتور سر ګرځي ګیټۍ ښکاري جال نستوڼي مټې ښکاري د ښځو لباس د ښځو د لباس 8 شرطونه دي زنانه به هر لباس نه اغوندي هر لباس چې بازار کې د کم لباس خوښ شو راوړې اول شرط د ښځو د جامو دا دی لباس به نری نه وي لوپټې ته وګوره لوپټۍ خو نری نه ده خته خو پکې نه ښکاري غوږونه او غاړه خو پکې نه ښکاري کمیس وګوره دویم شرط یې دا دی چې لباس به تنګ نه وي چست به نه وي ضیق به نه وي په تشو پسې به نه نښتې په ورنونو پسې دریم شرط یې دا دی چې د سړو په شان جامې به نه کوي د سړو سره مشابه بل شرط یې دا دی چې د کافرو د ښځو سره به مشابه نه وي کافراتو سره او د شهرت جامې به نه اغوندي د فخر لباس د شهرت لباس او د سر نواله د خپو پورې به پکې پټی جمیع ستر البدن ټول بدن به پټي او خوشبودار لباس به نه اغوندي چې کله راوځي ډولی برقه به نه په سر کوي چې بار ته راځي مزین برقه ډولی برقه علماء لیکلي مفتیانو مزین جوته ډولی سندل بم نه اغوندي چې بار ته راوځي د زنانه جسم د زنانه میکف د زنانه ډول سنگار د خاوند دپاره وقف دی نبی علیه السلام فرمای څلور قسمه ښځې به جنت ته ځي څلور قسمه دا غور سواورئ الترغیب و ترهیب کې ورکړي دي څلور قسمه ښځې به جنت ته ځي اول قسم درې کاره پکې دي او ځي به جنت ته امرأة عفیفة پاک دامنه ده عفت والی عفیفه چې د پردو سړو نه ځان بچ بچ ساتي پاک دامنه ده په دامنه او په لمنې څه داغ نه دی لګېدلی طاعة لله د الله منونکې ده د نفس نه مني د شیطان نه مني د الله منونکې ده ولزوجها او د خاون منونکې ده د خاون په منلو کې څومره زبردست خیر دی کومه زنانه چې د خاون اطاعت کوي د هغه څخه ښه سلوک کوي دا جنت بیبي ده دا به جنت ته ځي
ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. چې کومه زنانه په داسې حال کې وفات شوه مړه شوه چې خاوند تې خوشحاله پاتې شو، نبی علیه السلام وایي دا جنت ته لاړه. ستاسو واړه خو ډېر ناقلاره نه دي، غلي کښېنئ. د خاوند منل، د خاوند اطاعت کول، خاوند ته تکلیف نه رسول، خاوند باندې ډیر بوج نه ورچول، خاوند ته خبره نه وستنول، د خاوند غصه نه زیاتول، سپکې مه ګڼه، غریب دی بدرنګ دی سپکې ونه ګڼئ. دله الله ډیر لوی مقام ورکړی دی. که د الله نه بغیر چاته د سجدې کولو حکم وی، نبی علیہ السلام وی ما به ښځې ته ویلي وی خاوند ته سجده کوه. خپل خاوند ته ډول سینګار کول، خپل خاوند ته میک اپ کول، دا نه چې بازارونو ته پردو سړو ته. دویم قسم زنانه چې جنت ته بځي، ولوده یا ودوده، بچیم شته شنډه نه ده. یا ودوده، ودوده معنا چې په خاوند باندې عاشقه ده، د خاوند سره مینه ډیره ده. صابره، صبرناکه ده په لوږو باندې، په تکلیفونو باندې، په بیمارو باندې، په غریبۍ باندې، د ماشومانو په بیمارو باندې صبر کوي. قانع بالیسیر مع زوجها، په لږه د خاوند سره گزاره کوي، په لږه خرچه، په لږه تنخواه. هر وخت پیدا وړې ډزې او غټې ډزې نه کوي، مالا جامې راوړه، مالا دا راوړه، مالا دا راوړه. دا به جنت ته ځي. بچیم شته شنډه نه ده، یا په خاوند باندې عاشقه ده او صبرناکه ده او په لږه د خاوند سره ګزاره کوي. نبی علیہ السلام وی جنت بیبي ده. دریم قسم زنانه چې جنت ته بځي، ذات حیاء، حیا ناکه ده، لوپټې د حیا، لباس د حیا، ناست د حیا، ګرځېدلې د حیا، په سترګو کې حیا، د الله نه حیا، رسول الله نه حیا، د مشر نه حیا. الحیاء من الایمان، الحیاء شعبة من الایمان. بخاری شریف کې باب دی، حیا عین ایمان دی. ایمان او حیا لازم او ملزوم د ایمان سره پاس او یا حصې دي، یوه حصه پکې حیا ده.